تاسې به ډېری شمېر ځوانان لیدلي په فیسبوک کې خپل عاید ښیي چې نن مې د فیسبوک نه دونه وګټلې او پرون مې هغومره ګټلې وي او بازار یې هم ډېر زیات ګرم دی او د هغه وجه دا ده چې فیسبوک په عکسونو هم پیسې ورکوي، په سټوریانو یې هم ورکوي، په لیکلو یې هم ورکوي، په ویډیوګانو یې هم ورکوي، حتی چې هر شی ورپوست کړي پیسې درته درکوي. نو ډېری شمېر ملګري پوښتنه کوي چې څنګه ترې دغه پیسې په افغانستان کې لاسته راوړي. دا ویډیو خاص کر دغه خلکو لپاره جوړه شوې ده چې غواړي افغانستان او پاکستان کې خپل فیسبوک منټایز کړي او پیسې ترې وګټي. دا ویډیو دوه مهمې برخې دي. د ویډیو په اوله برخه کې په دې غږېدلي چې څنګه د فیسبوک منټایزیشن ته خپله لاره خلاصه کړو یا هغه سیټ اپ ورته وکړو، او په دویمه برخه کې بیا په دې غږېږو چې څنګه ترې بیا د پیسو د لاسته راوړلو لپاره ورته زمینه برابروو. نو ویډیو در سره وګورئ او کوم ویډیو خوښه شوه د نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. راځئ چې ویډیو په شریکه وکړو. سلامونه، یو ځل بیا ښه راغلاست. د ویډیو په اوله برخه کې به په دې وغږېږو چې څنګه د فیسبوک منټایزیشن ته اپلای وکړو یا ورته سیټ اپ برابر کړو. نو راځئ دا هر څه به درته د سکرین د لارې وښیم. ښه، په اول سر کې به راشو فیسبوک به خلاص کړو. فیسبوک چې م خلاص کړه لاړ به شو خپل پروفایل ته. په پروفایل کې په دې غاړه کې چې تاسې دغه 3 ډاټس ښکاري په دې به کلیک وکړئ او لږ چې لاندې لاړ شئ هلته به درته ښکاره شي ټرن آن پروفیشنل مود. صحیح ده، په دغې به کلیک وکړئ. په دې چې م کلیک وکړل دا به درته په اول سر کې راشي ټرن آن. که دا مو مخکې نه و خلاص کړی اوس بیا خلاص کړئ او دغه نیکسټ به ووهئ، بیا به ورپسې نیکسټ ووهئ. ته راخرې به لاړ شئ. ګوره دغلته راځي مطلب چاته غواړئ چې خپل شیان وښیوئ، اډینس څوک غواړئ، پبلیک غواړئ، فرینډز غواړئ، مطلب ما خو پبلیک ووهه. صحیح ده، دا به کنفرم کوي، مخې ته به لاړ شئ. اوس دلته راغله درته منټایزیشن ټولز چې دي، په اول سر کې درته ښایي سټارز او سبسکرپشن دي، مطلب هغه ستوري چې خلک تاسو ته رالیږي هم پیسې دي او که څوک دې سبسکرایب کوي تا له به پیسې درکوي. نو په اول سر کې درته دغه ښایي. صحیح ده، دغه چې درله راغله نو نیکسټ بیا کوئ او مخې ته به نور هم لاړ شئ، بیا به نیکسټ ووهئ. په دې ځای کې سلیبریټ ود پروفایل فریم نور ضرور نه ده. صحیح ده، سکپ بیا کوئ دغه او بس کنګریچولیشنز، ستاسې فیسبوک منټایزیشن وشو. که چا دا کار کړی مخکې نه حتی ښه، که نه یې کړی دغه یې سیټنګ دی. د ده نه وروسته راځي مطلب په اولنی ټاسک چې دی خپل دغه لیول چې جګی که نه په دغه اول سر کې درته ښایي شیر یو انسټاګرام پوسټ ټو فیسبوک، مطلب په انسټاګرام کې چې کوم پوسټونه کوي هغه به تا ته بیا دلته ښایي. صحیح ده، دا ټول به پوره کړي. نو په دغه دویم دغه بیا کلیک وکړو، بایو د دغه بیا هم خلاصه کړو. سلیکټ یور پروفایل کیټګوري، مطلب ته څه شی یې، اکټر یې، ارټسټ یې، اتلیت یې، هر شی چې انجینر یې، ډاکټر یې، هغه به دغلته انتخاب کړي او پسې راتېر شه. بیا به لاندې ورښکته شي کریټر ایجوکیشن چې دلته پکې څه شی دي. نو داسې خاص څه پکې نشته دی، بس چې دا خلاص کړي هلته ټول ستا دغه شیان پوره کېږي. صحیح ده، په بایو کې به ورته یو څه شی ولیکي، مطلب ته څوک یې او څه غواړې او کار دې څه دی، دغه به سیف کړي مخې ته. صحیح ده که نه، د ده نه وروسته تقریبا 20% پاتې شو. نو بیا به دغه خپل دغه به ورسره اټیچ کړي انسټاګرام، مطلب هلته چې بیا کوم پوسټونه کېږي، ځکه انسټاګرام او فیسبوک چې دا دواړه یوه کمپني ده. نو دغه وو زموږ د منټایزیشن لپاره سیټ اپ. د ده نه وروسته بیا چې په دویم قدم کې راځي، ګوره دغلته اوس پروفایل ته چې بیرته لاړ شئ، اوس به ګوره دغلته د پروفایل کې تاسې وګورئ، تاسو ته به ښایي پروفیشنل ډیشبورډ. ګوره دا مخکې تاسو ته نه ښودل کېده، خو که تاسې دا کار کړی بیا یې درته ښایي. نو دغه دی چې اوس یې وښوده، په دغې به کلیک وکړئ چې وګورئ چې منځ کې پکې څه دي. صحیح ده، ګوره اول سر کې هوم دی. هوم مطلب انساید، لکه څونه خلکو ستا لیدونکي دي، ویورز دي، څوک دي. بیا ورپسې انساید دی، کانټینټ دي، څه دي پوسټ کړي دي، ټول درته دلته ښایي. انګیجمنټ دی، مطلب تا ته کمنټ څوک کړی، لایک درته څوک کوي. دا چې اوس موږ پوسټ نه دی کړی، دا اکاونټ نوی دی. نو راځئ چې وګورو منټایزیشن دی. په منټایزیشن کې وګوره سټارز دی، سبسکرپشن دي او کانټینټ منټایزیشن دی. نو را به شو دا یو یو به اوس خلاص کړو. ګوره دغه په سټارټ چې کلیک وکړئ هلته راځي آی ایم انټرسټډ. په آی ایم انټرسټډ کې دغه آپشنونه دی، مطلب لږ لیکل به ورته وکړي، که ستاسې ضرور په کار وګوره تیار دغه دی ما سره شته دی. نو ما ته کمنټ وکړئ، زه بیا درته په کمنټ کې در ولېږم، هغه به ورته واچوئ، آی ایم انټرسټډ به ووهئ. دغه نه وروسته به راشئ سبسکرپشن به خلاص کړئ. په سبسکرپشن کې به هم عیني کار وکړئ، دغه به لیکل به پکې ور واچوئ. صحیح ده، ورته سبمیټ بیا کړئ. په دریم قدم کې به راشئ کانټینټ منټایزیشن ته. دغه به هم آی ایم انټرسټډ، مطلب خپل هغه انټرسټ باید وښیې چې دا کار ونه کړې تا ته فیسبوک کله منټایزیشن نه رالیږي. صحیح ده، دغه به مو کې. دغه نه وروسته پاتې کېږي سټور فرنټ، د سره به هم عیني کار وکړي، یو څه ورته ولیکه چې لیکل هم په کار، کمنټ کې غوښتنه وکړئ، زه بیا درته درکړم. ښه، دغه وو زموږ د منټایزیشن هغه اولنی سټپ. نو تر دې ځای پورې وو زموږ منټایزیشن. دغه چې موږ کوو د هغه نه وروسته به بیا نور تاسې انتظار کوئ. اوس خبره راغله په افغانستان کې ترې څنګه پیسې ترلاسه کړو. نو بدبختانه افغانستان الیجیبل کنټریز لیست کې نه دی راغلی، پاکستان هم حتی پارشلی دی. او د هغه وجه دا کیدای شي چې د افغانستان د بانکینګ سیستم چې دی تر اوسه د نړۍ سره اټچ نه دی، چې فیسبوک خپل بانکینګ سیستم
د نورو بانکونو سره کنیکټ کړي او تا ته به پیسې درولېږي. یوه وجه دغه هم کیدای شي، بل خپل نوم او هغه کمپنۍ ته چې کوم زیان رسېږي د هغه طرفونو نه په دې خاطر باندې دغه کوم تھرډ وار ورته وایي، افریقایي ملکونه شو، بعضې پاکستان شو، افغانستان شو، نیپال شو، دغه ملکونه ټول په دغه شي کې ورشتلي دي. نو دغه وجه کیدای شي چې افغانستان او نیپال او پاکستان هم دغه تقریبا یو 2-3 میاشتې مخکې په دې پارشل لیست کې واچو. پارشل لیست به درته بیا چې اوس په دې خبرې کوو بیا نوره کیسه اوږدېږي، خو خبره دا ده چې افغانستان کې فیسبوک مونټایزیشن نه ورکوي. نو دا چې موږ سره کوم اپشن په لاس کې دی، ښه د غوږ ونیسه چې په خبره دې سر خلاص شي او هماغه شانته استفاده ترې وکړو. تاسې به ډېر خلک لیدلي چې خلک وایي د وی پی ان د لارې استفاده کېږي، وی پی ان خلاص کوو مطلب په خارج کې ورته څوک پیدا کوو تا ته به مونټایزیشن درکړي. نه، فیسبوک دومره وړه کمپني نه ده چې په دې شانه نه پوهېږي چې ستا لوکیشن نشي ډیټیکټ کولی او ته په وی پی ان باندې فیسبوک ته دوکه ورکړې. بهترینه لار چې ده، ګوره 2 قسمه اکاونټونه دي، یو پروفایل دی خپله صحیح ده، او بل دویم چې دی پیج دی. اوس پیج ډېرې اسانه لارې چارې دي. پیج ته کولی شي پرایمري اډمن چې دی په خارج ملکونو کې چې هر یو ستاسې خپل خپلوان یا د کاکا زوی یا د ترور زوی، ته کولی شي د هغه سره تماس وکړې، هغه ستا پرایمري اډمن شي، لوکیشن درته تغییر کړي او په خپل نوم یې کړي. نو ته بیا از ایډیټور مطلب ته کولی شي پوسټونه وکړي په افغانستان کې. نو دغه بیا کوم مشکل درته نه جوړوي. خو که ته خپله آی ډي مکمل راخلې او په بل ځای کې خلاصې، بیا به ته دغه آی ډي په افغانستان کې نه خلاصې، ځکه فیسبوک هغه هم راګیروي. ځکه فیسبوک غواړي چې ستا د اکاونټ چې دی دا باید محفوظ وي، د 2 ځایونو نه باید خلاص نشي. پیج خو داسې کېږي چې ما سره مې، تا سره مې، بل سره مې، اکاونټ باید د یو تن سره وي. نو که کله تا سره اکاونټ وي او فالوورز دې هم ډېري، اسانه او بهترینه او سیف لارې دا ده چې ته کولی شي دا خپل اکاونټ چې دی دا پیج ته واړی، دا فالوورز دې مکمل پیج ته وړي. که په دغه باره کې د ویډیو په کار وه نو غوښتنه یې په کمنټ کې وکړئ، هغه به هم درته جوړه کړم. خو تر ټولو ښه لارې هم دغه یوه لاره ده، خپل فالوورز دې پیج ته واړوه. ستا دا کوم اکاونټ چې دی دا مکمل راځي په پیج کې، هغه کوم فرینډز چې دي هغه اکاونټ دې صرف پاتې کېږي، خو فالوورز چې د کوم یو دي هغه مکمل ټول وړي پیج ته وړي. بیا به د پیج لپاره یو کار وکړي. که ستا په خپل نوم، مثال خبره زما په نوم دی فایضان سیده، زه باید د پیج نوم لږ شانته بدل کړم، یا ورته مثال آفیشل ورکړم، یا ورته سکلز ورکړم، یا ورته ټیک ورکړم، هر څه چې لږ په اصطلاح لږ برانډډ کړم. نوم به ورته لږ شانته تغییر کړي، فالوورز خو د دې پیج ته راواړول. هغه به بیا ته په خارج کې چې د کوم ملګری پیدا کړو هغه به مین، هغه پرایمري اډمن باید هغه شي، او د هغه نه وروسته ته اکسس لرلی شي چې د افغانستان نه ورته پوسټونه کړي. نو په دې شرایطو کې فیسبوک تا ته ډېر زر مونټایزیشن درکوي. بیا ته کولی شي د فیسبوک نه پوره استفاده وکړي او په درجن روپۍ درته درکړي. نو همدغه یوه لارې ده، د چا په خبرو مه دوکه کېږئ چې دلته وی پی ان خلاص کړه، هلته وی پی ان خلاص کړه، دا خبرې بس دي. ما ډېر زیات تحقیق او ریسرچ وکړو، نو آخر دته زه ورسېدم چې یو همدغه لاره ده، خپل فالوورز راواخلئ، پیج ته یې واړوئ، پیج کې پرایمري اډمن چې دی هغه په خارج کې چې څوک ناست دی هغه کوي، او تاسې از ایډیټور پکې خپل پوسټونه کوئ. نو یو څه وخت وروسته به فیسبوک چې مونټایزیشن درته درولېږي، تقریبا میاشت 2-3 کې حتما یو معلومات کېږي. نو د هغه نه وروسته پی اوټ اکاونټ ورته جوړېږي، ځکه پیج د هر چا په نوم راتللی شي. هماغه کس چې د چا په نوم دی هغه پرایمري اډمن کړی دی هغه باید ورته خپل پی اوټ اکاونټ جوړ کړي. هغه ته چې کومې پیسې راځي هغه بیا کولی شي د تاسو سره که په فیصدۍ ورسره کېږئ یا مو ورسره نغده خبره کړي، هغه بیا تاسې له مطلب افغانستان ته درلېږلی شي. د ده نه غیر بله یوه لار نه لري، همدغه بهترین اپشن دی. نو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې څنګه ترې پیسې په افغانستان کې ترلاسه کړو. پیسې به درته بل څوک ترلاسه کوي، بیا به درته افغانستان ته رالیږي. نو کوم زړه و چې خپل دغه اکاونټ فالوورز پیج ته واړوئ او استفاده ترې وکړئ، په کمنټ کې غوښتنه وکړئ د هغه د باره کې به درته یو بله مستقیمه ویډیو جوړه کړم. او که مو غوښتل چې د پی اوټ باره کې پوه شئ نو د هغه غوښتنه هم کولی شئ، د هغه باره کې به درته بله ویډیو جوړه کړم. نو دا و زموږ د نن ورځې ویډیو، په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي او یو څه مو ترې زده کړي وي. نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ، مخکې له نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. تر بیا لیدو پورې زه درنه اجازت غواړم. د الله په امان.